دا ډیر قمقل سړی وي، نوی لباس ناغوندي، ښه ګاډی نه استعمالوي، پیسې په دین نه لګوي، په ځان یې نه لګي او په اولاد یې نه لګي، اسې جمع کوي. دا ګټه ده چې په ځان دې ولګول دې ګټه وکړله، چې مخې ته دې ولېږل دې ګټه وکړله، او چې وروستو دې پرېښودل په دې کې به تاوان. الله وایي لږ غونته ژوند دی، فایده ترې واخله، فایده ترې واخله. دا مال ستا نه خوږ نه دی، دا مال د ځان د سهولت دپاره استعمال. زمونږ یو استاذ و مدرسه کې، اوس وفات شوی دی، الله دې وبخي، شیخ الحدیث. امونږ ته سبق یې ورځ وی طلباو وی دا ډېر قمقل سړی چې په ده باندې غل پیښ شي، هغه ورته وي پیسې راکه، موبایل راکه، ګړی راکه، نو دی ورسره ریزنینګ شروع کړي، نه یې در کومه، جګړه شروع کړي، نو کله ناکله ده ته نقصان ورسي. مونږ ته یې وی طلباو چې کله در باندې غل پیښ شو، وی پیسې ورته ښه ښکلې روباسئ چې هو دا واله، هو دا ګړی ده دام واله، هو دا موبایل دی دام واله، خو ما ته څه مه وایه. دا خو د ځان